د افغانستان د اسلامي جمهوریت جمهور رئیس محمد اشرف غني د لوړپوړي دولتي پلاوي په مشرۍ د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې په 22مه ناسته کې د ګډون په موخه د دوشنبې په ورځ د امریکا متحده ایالاتونو نیویارک ښار ته له رسېدو وروسته د امید نړیوال ائتلاف له لوري جوړه شوې غونډه کې ګډون وکړ. جمهور رئیس غني د امید نړیوال ائتلاف غونډې ته د وینا پر مهال چې د نړۍ د ځینو نورو هیوادونو مشرانو هم پکې حضور درلود وویل کرکه د لرېوالي او بربادۍ لامل کیږي او امید د واټنونو د له منځه وړلو پل دی. جمهور رئیس څرګنده کړه نړۍ په مبهم حالت کې ژوند کوي او په دغسې حالت کې باید د هغو اتلانو قدرداني وکړو چې نړۍ ته د امیدوارۍ، مینې او هیلې خپرولو په برخه کې هلې ځلې کوي. د هیواد جمهور رئیس افغانستان ته د لورابوش سفر ته په اشارې وویل هغه مهال زه د کابل پوهنتون رئیس وم چې هغه له افغان ماشومانو او ښځو سره د مرستې په موخه کابل ته راغلې وه. جمهور رئیس غني څرګنده کړه اغلې لورابوش کابل ته د خپل سفر پر مهال د کابل پوهنتون د لیلي نجونو او ښځینه استادانو سره وکتل او له همدې امله یې په خپلو خبرو کې له هغې څخه مننه وکړه. د امید نړیوال ائتلاف له جمهور رئیس غني څخه هیله وکړه چې د دغه بنسټ له لوري برابر سوی ایوارډ په خپلو لاسونو لورابوش ته ورکړي. لورابوش له جمهور رئیس څخه هغې ته په خپلو لاسونو د ایوارډ ورکولو له امله مننه وکړه او همدارنګه یې د خپلې وینا پر مهال ټینګار وکړ چې دا به تل د افغانستان د خلکو خصوصا د ښځو ماشومانو ترڅنګ وي او خپلې مرستې به ورڅخه دریغ نه کړي. امید نړیوال ائتلاف په نړۍ کې د افراطیت او تاوتریخوالي پر ضد د مبارزې په موخه جوړ شوی دی چې په ځانګړي ډول له نجونو او ماشومانو سره د نړۍ په هیوادونو او افغانستان کې مرسته کوي. جمهور رئیس غني د سې شنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې 22مه ناسته کې ګډون او وینا وکړه. په دغه غونډه کې د جمهور رئیس د وینا ژباړې ته مو پام راړوم. بسم الله الرحمن الرحیم. ښاغلی د ناستې مشر، جلالتمآبانو، اغلو او ښاغلو، نن چې زه دلته ستاسې په مخ کې ولاړ یم د هغو هوښیارو نارینهو او میرمنو یادونه کوم چې په 1945 کې له خپله دا شایستګي وښوده چې له تاریخ څخه زده کړه وکړي او د هغه په درسونو عمل وکړي. هغوی د دویمې نړیوالې جګړې له پایلو زده کړه وکړه او د یو لړ بنسټونو د رغولو له لارې یو نړیوال نظم رامنځته کړ چې د دې نظم په وسیله راتلونکو نسلونو ته د امنیت او ثبات فرصت برابر کړي. هغه مهال ملګري ملتونه، نړیوال وجهي صندوق، نړیوال بانک او نور بنسټونه پر همدې اساس رامنځته شول چې د نړیوالو ننګونو د مقابلې په برخه کې همغږي رامنځته او د انسانیت پر خلاف جرایمو ته د پای ټکی کېږدي. د هغو ځیرک وګړو د تصور او هڅو په کچه، وسعت او چټکتیا کې ښایي لږ خلک شک ولري، خو دا فیصله به تاریخ ته پرېږدو چې دا بنسټونه به د نن او سبا ننګونو ته څنګه ځواب ووایي. موږ د نړیوالو رهبرانو په توګه په دې هڅه کې یو چې د 20مې پیړۍ د لوبې پر اصولو ځان پوه کړو، خو په نننۍ پرلپسې بدلیدونکې نړۍ کې ابهام زموږ د وخت تر ټولو بارزه ځانګړتیا ده. زموږ اقتصاد، امنیت او ارزښتونو ترافیک ګواښونو ته په پام د دغه ابهام روښانول اسانه کار نه دی. په دې خبره تقریبي اجماع موجوده ده چې پرمختللي اقتصادي ځواکونه لا هم د پرمختګ د یوه داسې ماډل په رامنځته کولو نه دي توانېدلي چې د بیکارۍ پر زیاتوالي برلاسي سي او د عوایدو او سرمایې د ناانډولتیا کچه راټیټه کړي. له همدې امله لا هم د اقتصادي بحران ګواښ سره مخامخ یو. د سپتمبر د 11مې له تراژیدۍ 14 کاله وروسته هم د دې شاهدان یو چې د نادولتي عناصرو خشونت، د سیاسي خشونت او تروریزم د 5 موج شکل اختیار کړی دی. د پرلپسې بدلیدونکو ترهګریزو شبکو فعالیت، جرمي سازمانونو، برېښنایي جرایمو او له ترهګرۍ څخه د دولتونو د ملاتړ اوسنۍ وضع ته په کتلو ویلی سو چې د خشونت 5 موج به لنډمهالی نه وي او په لسیزو به نړیوال امنیت وګواښي. په 20مه پیړۍ کې نړۍ له فاشیزم سره د مقابلې لپاره لاس یو کړ ترڅو په ډیموکراتیکه فضا کې د خلکو ازادۍ تضمین شي. نن همغه ازادۍ بیا د نړیوالې ترهګرۍ تر برید لاندې دي. ترهګري یوازې پر انساني ژوند او لومړنیو ازادیو برید نه دی، بلکې د تابعیت پر میثاق او د ملي دولتونو او ولسونو پر اړیکو او هغو ارزښتونو برید دی چې د ډیموکراتیکو ټولنو سالمیت او ازادۍ تضمینوي.
موږ باید د ترهګرۍ د ګواښ په وړاندې د یو متحده ځواک په توګه ودرېږو او دې ګواښ ته داسې اوږدمهالی حل ولرو چې د ترهګرو د اوږدمهالې اجنډا مقابله پرې وکړای سو. وروستۍ خبره دا چې که څه هم د بشر د حقونو د میثاق احکام د نړۍ د اکثرو هیوادونو په اساسي قوانینو کې مدغم سوي، خو د بشریت پر خلاف جرایم لا هم په دردناکه او منظمه بڼه ترسره کیږي. د روهینګي ولس نژادي تصفیه په ځانګړې توګه بوږنوونکې ده. د انګ سان سوچي اوږد سکوت غموونکی و، ځکه موږ تمه لرله چې هغه به د بشري حقونو د ننګې د یوې ممثلې په توګه اصولو ته پر واک ترجیح ورکړي. غواړم افغانستان ته د بشري حقونو په کمیټه کې د غړیتوب ترلاسه کولو هرکلی وکړم چې افغانستان د داسې مهمو بشري مسایلو په بحث کې لا مرکزي نقش ولري. موږ د هغو خلکو په توګه چې لا هم بشري ضد جرایم لکه میرزولن کلي کې د ملکي وګړو وروستۍ وژنه او په کابل او هرات او بل هر ځای کې پر جماعتونو برید تجربه کوي. د بشري حقونو څخه ملاتړ کې د خپل غږ د زیاتولو غوښتونکي یو. غواړم افغانستان ته د بشري حقونو په کمیټه کې د غړیتوب ترلاسه کولو هرکلی وکړم چې افغانستان د داسې مهمو بشري مسایلو په بحث کې لا مرکزي نقش ولري. موږ د هغو خلکو په توګه چې لا هم بشري ضد جرایم لکه میرزولن کلي کې د ملکي وګړو وروستۍ وژنه او په کابل او هرات او بل هر ځای کې پر جماعتونو برید تجربه کوي، د بشري حقونو څخه ملاتړ کې د خپل غږ د زیاتولو غوښتونکي یو. په 21مه پیړۍ کې د ویجاړونکو او ستونزمنو بدلونونو مقابله په نړیواله، سیمه ییزه، ملي، محلي او د افرادو په کچه یوځایي او همغږي اقدامات لازموي. په اوسنیو شرایطو کې د ملګرو ملتونو داسې اداره چې درناوی، مؤثریت او وړتیا ولري د وخت غوښتنه ده. موږ باید خپل د 20مې پیړۍ بنسټونه ازموینې ته وړاندې کړو. په دې مناسبت زه جلالتمآب میروسلاف لجکک ته د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې د 22مې ناستې د مشرتابه مبارکي وایم. غواړم په تیره دوره کې د جلالتمآب پیټر ټامسن د هڅو یادونه او قدرداني وکړم او هم د جلالتمآب سکرتر جنرال ګوتریس لخوا د ملګرو ملتونو د اصلاحاتو د پیل هرکلی کوم. که نن د ملګرو ملتونو موسسه نه وای، موږ به د نن اړتیاو د ځوابولو لپاره د دې موسسې د رامنځته کولو اړتیا محسوسه کړې وای. په اوسنۍ نامطمئنه فضا کې د بشر حقونو د نړیوال میثاق د ژمنو ترسره کول د دې اړتیا پېښوي چې د ملګرو ملتونو د موسسې اساسي وظایف له سره وکتل سي، کاري پروسې له سره وسکښتل سي، د دې سازمان ارزښتونه او کاري کلتور له سره احیا سي او د حساب ورکولو په نظام کې اصلاحات راوستل سي. د دې لپاره چې د ملګرو ملتونو موسسه زما د هیواد په څیر د یوه هیواد لپاره معنا ولري، باید د یوه وجود په توګه دنده ترسره کړي چې دا هدف لا هم نه دی ترلاسه سوی. د ملګرو ملتونو د استازو کوم میراثي ماډل چې موجود دی او د تخنیکي مرستو ظرفیت جوړولو د یوې وسیلې کار ورڅخه اخیستل کیږي، باید د بازار ازموینې په تیره د قیمت او ارزښت پرتلې او د حکومت، خصوصي سکتور او نادولتي مؤسساتو په پرتله د نتایجو د پایدارتوب ازموینې ته وړاندې سي چې د بیلګې په توګه د پیسو د ارزښت او د حکومت په پرتله د پایلو، پایداري، خصوصي سکتور او د خدمتونو د وړاندې کولو د غیر دولتي ډولونو نوم یادولی سو. دوه طرفه حساب ورکول د همکارۍ او د شراکت د پراختیا او اعتماد جوړونې ازمویل سوې لاره ده. زه ویاړم چې په دې پرتمینه غونډه کې د افغانستان د خلکو په استازی برخه اخلم او وینا کوم. موږ سختۍ، محرومیت او وچکالۍ په متانت زغملي دي. د تیري مقابله مو په زړورتیا کړې ده او تل مو په وطن دوستۍ له خپلې خاورې دفاع کړې ده. زموږ خلک او سرتیري د ترهګرۍ د نړیوالې جګړې په لومړۍ کرښه کې د ډیموکراتیکو ازادیو په دفاع کې هره ورځ د اتلولۍ او فداکارۍ مظاهره کوي. موږ هم د یو ملت، یو دولت او یو ولس په توګه له هغو ننګونو فرصتونو سره ځان له سره عیاروو چې په 21مه پیړۍ کې ورسره مخامخ یو. د ترهګرۍ د مقابلې او د جنوبي اسیا د ثبات په برخه کې د ولسمشر ټرمپ د ستراتیژۍ له اعلان وروسته له متحده ایالاتو نړیوالې ټولنې سره د افغانستان پایدار شراکت نوی سوی دی او نوی روح یې اخیستی دی. موږ د دې ستراتیژۍ چې د ډاډ لور ته یې سیخ کړي یو هرکلی کوو. د افغانستان خلکو له کلونو څخه له متحده ایالاتونو د دې ډول پریکړې هیله درلوده. موږ یوازې د سیاسي حل لارې په واسطه پایداره سولې ته رسیږو.
موږ د طالبانو په لیکو کې ټول خلک رابولو چې له بین الافغاني مذاکراتو سره یو ځای سي. موږ همدارنګه له ګاونډیانو سره د مذاکراتو یو فرصت لرو چې څنګه له یو بل سره صادقانه کار وکړو ترڅو تروریزم له منځه یوسو او افراطیت مهار کړو. زه پر پاکستان غږ کوم چې له موږ سره رفاه ته د رسېدو لپاره د سولې، امنیت او سیمه ییزې همکارۍ په برخه کې د دولتونو په کچه هر اړخیز بحث ته داخل سي. افغان حکومت دا ثابته کړې چې د خپلې داخلي پروسې له لارې لکه چې له حزب اسلامي سره د سولې په تړون ثابته کړه سولې ته ژمن دی. اوس موږ پر خپلو ټولو نږدې او لرې ګاونډیانو غږ کوو چې د کابل پروسې له لارې د سیمه ییزې سولې او ثبات لپاره له موږ سره په هر اړخیزه هڅو کې همکاري وکړي. بیا هم په داسې حال چې وړاندې ګامونه اخلو له نړیوالو همکارانو د لیدلوري د بدلېدو غوښتنه کوو. له ډېرې مودې راهیسې د افغانستان جګړې ته د کورنۍ جګړې په سترګه کتل کیږي، خو دا جګړه زموږ په خاوره کې نه بلکې زموږ پر خاوره ده. نن ورځ د افغانستان پر خاوره څه باندې 20 نړیوالې ترهګرې ډلې فعالیت کوي. د افغانستان راتلونکی ځکه اهمیت لري چې موږ د ترهګرۍ د ګواښ د له منځه وړلو په کار کې د نړیوالو هڅو په لومړۍ کرښه کې یو. زموږ زړور سرتیري هره ورځ د دې موخې لپاره جنګیږي او قرباني ورکوي او د افغانستان د واکمنۍ لپاره جنګیږي. که څه هم موږ افغانان په لومړۍ کرښه یو، خو د ترهګرۍ ګواښ پولې نه پیژني. د ترهګرو ډله لپاره پر کابل او یا هم بروکسل، پاریس، بارسلونا، لندن او یا بل هر ځای کې برید همغه ډول بریا ده. د ولسمشر ټرمپ په نوې ستراتیژۍ کې د ترهګرو چې موخې پولې نه پیژني د پناه ځایونو نه منل. ډاډمن یم چې د ځان بساینې او سمونو په برخو کې زموږ پروګرامونه چې نړیوال ملاتړ ورڅخه کیږي موږ به یو ځل بیا د پیاوړتیا او ځان بساینې په لور بوزي. خو له دې سره سره یوازې د نړیوالو همکارانو مرستې ژمنې موږ په افغانستان کې یو ځای بریا ته نسي رسولی. د بریا کلي په حقیقت کې له موږ افغانانو سره ده. نن چې د بدلون لسیزې ته د افغانستان د داخلولو لپاره زموږ د کار نږدې 3.5 کاله کېږي، موږ افغانستان د ثبات پر یوه ډګر بدلو. اساس ایښودل سوی، موږ د اصلاحاتو لاره معلومه کړې او په شدت یې تعقیبوو. په مشخص ډول موږ د فاسدانو تعقیب پیل کړی، په امنیتي سکتور کې فساد پای ته رسوو، د اړیکو پر اساس رامنځته سوي سیستمونه د وړتیاو پر اساس په ولاړو سیستمونو بدلوو او په مالي پروسو کې مو د شفافیت لپاره کار پیل کړی دی. موږ همدارنګه د ټولنې هغو وګړو، ځوانانو، میرمنو او بېوزلو ته پاملرنه کوو چې تل هیر کړل سوي دي، خو همدوی د ملت د مقاومت اساس جوړوي. هغه نسل چې په 1990 لسیزه کې لوی سوی او اوس د ټولنې ډیره برخه جوړوي د هیواد سرتاسري رهبرۍ اعتماد پرې سوی. په هر ډګر کې د ځوانانو د غښتلتیا له امله یو نسلي تغییر د راتګ په حال کې دی. دا نسل به حکومتي اداره خدمت محورې او ولس محورې ادارې ته واړوي. افغان میرمنو بېشانه خواریو کې ځانونه هر خطر ته سپر کړل، خو زموږ د ټولنې بافت او اړیکې ژوندۍ وساتلې. خو دوی تر وروستۍ کچې په ټولنه کې له پامه غورځول سوي دي. دا حالت د منلو نه دی او قیمت یې زموږ ملت ادا کوي. خو نن ورځ د افغانستان په تاریخ کې تر بل هر وخت ډېرې افغان میرمنې په حکومت، کاري ځواک او مدني فعالیتونو کې دخیلي دي. خو لا هم ډېر مزل په مخ کې دی. اوس مهال 6 میرمنې د سفیرانو او 4 میرمنې د کابینې د وزیرانو په توګه کار کوي. په ساده ټکو د ښځو غښتلتیا زموږ د راتلونکي لپاره حیاتي ارزښت لري. بېوزلي میرمنې او ځوانان له توکمیز، ژبني، جنسیتي او مذهبي کرښو ورهاخوا زموږ د هیواد عددي اکثریت جوړوي. شاوخوا 40% افغانان اوس هم د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي. څېړنې ښیي بېوزلي ځکه هم اوږدمهالې کېږي چې د یو ماشوم د دماغ پر ساینسي جوړښت اغېز کوي. موږ باید بېوزلان په پښو ودرو. بېوزلي له ډېرې مودې راهیسې زموږ د هیواد ساکت اکثریت جوړوي. موږ د خپلې ټولنې د پیوندونو په بیا احیا کولو کې یو چې په خپل دولتي کلتور کې تغییر راولو. البته نه یوازې په کور دننه بلکې له هیواده د باندې هم د خپلو روابطو د تقویې لپاره. لکه څنګه چې موږ په سویلي او مرکزي اسیا کې خپلو ګاونډیو سره د اړیکو غوښتونکي یو، همدارنګه په نړیواله او سیمه ییزه کچه هم غواړو چې له هیوادونو سره وصل او نږدې اړیکې ولرو. افغانستان به په 21مه پیړۍ کې یو ځل بیا د لیږد رالېږد، انرژۍ، اوبو او د کانونو د استخراج په برخه کې
د سیمې د هوساینې او اقتصادي امنیت په ډګر بدل سي. موږ همدا اوس د خپلو هڅو د پایلو شاهدان یو. له مرکزي اسیا څخه سهیلي اسیا ته د انرژي د پروژې د لیږد د مزو غځېدنه تر کار لاندې ده. د ترکمنستان د اورګاډي پټلۍ زموږ پولې ته رارسېدلې او د ټاپي د ګازو نلیکه د جوړېدو په حال کې ده. د اقتصادي پرمختګ د مرکزیت غوره کولو د هڅو په درشل موږ غواړو چې له خپلو سیمه ییزو همکارانو سره د ګډ کار فرصتونه ترلاسه کړو. موږ ته اوس د 21مې پېړۍ د ابهاماتو، ځانګړو ننګونو او تهدیدونو په رڼا کې جوتېږي چې د افغانستان قضیه د 20مې پېړۍ د تصوراتو پر اساس چې لا هم نړیوال نظم پرې متکي دی په یوه پیچلتیا بدله سوې ده. په داسې حال کې چې زموږ پر خاوره د نړیوال تروریزم ګواښ لا هم زموږ د هیواد پر تصور او له ډېرې مودې د افغانانو برخلیک تر اغېز لاندې راوستی، خو موږ اوس هم لوړ ظرفیت لرو چې په سیمه کې د سولې په استازۍ د اقتصادي رفاه په مرکز او د دیموکراتیکو ارزښتونو روښانه مثال بدل سو. د مولانا رومي د زیږېدو ټاټوبی اوس هم د مینې، سولې او هیلې پیغام وړاندې کوي. افغانستان به یو وار بیا د مدنیتونو د ډیالوګ په مرکز او د همپالنې، زغم او پخلاینې د کلتور په یوه نمونه بدل سي. ډاډمن یم چې د ځان بساینې او اصلاحاتو په برخو کې زموږ پلانونه او پروګرامونه به د نړیوالو شریکانو په ملاتړ زموږ د بشپړ ظرفیت او توان ترلاسه کېدلو ته لاره هواره کړي. له تاسو څخه مننه کوم. د افغانستان د اسلامي جمهوریت جمهور رئیس محمد اشرف غني د 3 شنبې په ورځ له غرمې مخکې د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې د 22مې ناستې په څنډه کې د اتریش جمهور رئیس الکساندر فان در بیلن سره وکتل. د اتریش جمهور رئیس په دې خوښي وښوده چې امریکا متحده ایالاتونو ته د جمهور رئیس غني د سفر په جریان کې له هغه سره د کتنې فرصت برابر سو. په دغه کتنه کې دواړو مشرانو د سولې، سیمه ییزې همکارۍ، ترانزیت او د سوداګرۍ د ودې په اړه بحث او خبرې وکړې. جمهور رئیس غني له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې د اتریش د همکاریو مننه وکړه او همدارنګه د حرفوي زده کړو د تجدید وړ انرژي په برخو کې د اتریش بریالیو تجربو ته په اشارې د اتریش جمهور رئیس څخه له افغانستان سره د همکارۍ غوښتنه وکړه. جمهور رئیس وویل د تجدید وړ انرژي د چاپیریال ساتنې لپاره ګټوره ده او افغانستان د دغه وړ انرژي د تولید کافي ظرفیت لري چې د اتریش د همکاریو په پایله کې له دغه ظرفیت څخه لا ښه استفاده کېدلی سي. د اتریش جمهور رئیس ویل د اتریش حکومت او خلک تل د افغانستان د خلکو حکومت ترڅنګ دي او زیاته یې کړه اتریش د حرفوي زده کړو او تجدید وړ انرژي په برخو کې له افغانستان سره همکارۍ ته چمتو دی. نوموړي څرګنده کړه د اتریش او افغانستان تخنیکي ټیمونه به په ګډه سلا د حرفوي زده کړو او تجدید وړ انرژي په برخو کې د اتریش د تخنیکي همکاریو لپاره عملی پلان جوړ کړي. ورپسې جمهور رئیس غني د ملګرو ملتونو ودانۍ کې د فنلنډ جمهور رئیس ساولی نینیستو سره وکتل. د فنلنډ جمهور رئیس ویل حکومت یې په تیرو 15 کالو کې د افغانستان حکومت او خلکو سره مرستې کړي او همدارنګه جمهور رئیس غني ته په راتلونکي کې د دغو مرستو د دوام ډاډ ورکړ. جمهور رئیس غني له افغانستان سره د فنلنډ د تیرو همکاریو په راتلونکي کې د هغو د دوام له امله مننه وکړه او زیاته یې کړه فنلنډ په بیلابیلو برخو په ځانګړي ډول د ځنګلونو د احیا په برخه کې پاموړ تجربې لري. د هیواد جمهور رئیس ویل د تیرو 2 لسیزو جګړو له امله چې د افغانستان ځنګلونه زیات زیانمن سوي دي، د فنلنډ هیواد د بریالیو تجربو په رڼا کې په ښه توګه بیرته احیا کېدلی سي. د فنلنډ جمهور رئیس ویل هیواد یې د ځنګلونو د احیا په برخه کې له افغانستان سره هر ډول تخنیکي همکارۍ ته تیار دی. هغه زیاته کړه د فنلنډ او افغانستان تخنیکي ټیمونه به په ګډه سلا د ځنګلونو د احیا په برخه کې د فنلنډ د تخنیکي همکارۍ لپاره پلان جوړ کړي. همدارنګه دواړو لورو په دغه کتنه کې د اقتصادي همکاریو، د سولې د تامین، سوداګریزې ودې او ترانزیت په اړه بحث او خبرې وکړې. جمهور رئیس غني ویل افغانستان د خپل ستراتیژیک موقعیت له پلوه د آسیا او سیمې په څلور لاره د بدلیدو په حال کې دی او له همدې امله افغانستان د پانګونې، اقتصادي همکاریو، ترانزیت او سوداګرۍ د ودې ګڼ فرصتونه لري. ورپسې جمهور رئیس غني د ډنمارک لومړي وزیر لارس لوکی راسموسن سره وکتل. په دغه کتنه کې دواړو لورو د سیمې هیوادونو د ثبات، اقتصادي او منطقوي همکاریو او نورو پام وړ موضوعاتو په اړه بحث او خبرې وکړې. جمهور رئیس غني وویل افغانستان د انرژي د انتقال
او تولید په برخه کې کافي ظرفیت او فرصتونه لري. هغه د انرژي د مدیریت په برخه کې د ډنمارک بریالیو تجربو ته په اشاره یادونه وکړه چې افغانستان د انرژي د مدیریت په برخه کې د ډنمارک تجربو ته اړتیا لري. د ډنمارک لومړي وزیر وویل هیواد یې چمتو دی چې د انرژي د مدیریت په برخه کې له افغانستان سره تخنیکي همکاري وکړي. همدارنګه افغانستان ته د سفر لیوالتیا هم وښودله. محمد اشرف غني د ډنمارک لومړي وزیر لارس لوک راسموسن ته بلنه ورکړه چې په مناسب فرصت کې افغانستان ته سفر وکړي. د ډنمارک لومړي وزیر له جمهور رئیس څخه په مننې وویل په مناسب فرصت کې به افغانستان ته سفر وکړي او له ده سره په کتنه کې به د افغانستان او سیمې په مسایلو د نږدې بحث او خبرې وکړي. د افغانستان د اسلامي جمهوریت جمهور رئیس محمد اشرف غني په نیویارک ښار کې د متحده عربي اماراتو د بهرنۍ چارو وزیر شیخ عبدالله بن زاید النهیان سره وکتل. په پیل کې د متحده عربي اماراتو د بهرنۍ چارو وزیر ویل موږ تل د افغانستان خلکو سره یو او د تروریزم پر ضد مبارزه کې د هغوی ملاتړ کوو. هغه زیاته کړه د افغانستان د خلکو او زموږ د ډیپلوماتانو قربانۍ به نه ضایع کیږي او د دوی له برکته به افغانستان ثبات ته رسیږي. نوموړي د سیمې او افغانستان په اړه د امریکا متحده ایالاتونو نوې ستراتیژۍ ته په اشاره وویل دغه ستراتیژي د سیمې د ثبات لپاره ګټوره ده. د متحده عربي اماراتو د بهرنۍ چارو وزیر په سیمه کې د تروریزم ترمنځ د ښه او بد تفکیک په اړه اندېښنه وښوده او په ټینګار سره وویل د سیمې او نړۍ لپاره د تروریزم تهدید باید درک او جدي مبارزه ورسره وسي. شیخ عبدالله بن زاید النهیان د هیواد جمهور رئیس ته بلنه ورکړه چې په متحده عربي اماراتو کې د نومبر په میاشت کې د موزیم د پرانیستې مراسمو کې په خپله ګډون وکړي او یا هم افغان پلاوی ورواستوي. جمهور رئیس غني له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې د متحده عربي اماراتو د همکاریو مننه وکړه. افغانستان او متحده عربي امارات دوه دوست او ورونه هیوادونه وبلل. هغه زیاته کړه متحده عربي امارات تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د افغانستان له قوي شریکانو څخه دی. جمهور رئیس غني د افغانستان او متحده عربي اماراتو دوستانه مناسباتو ته په اشاره وویل تاسو تل افغانستان سره خپله همکاري کړې. هغه زیاته کړه د امریکا متحده ایالاتونو نوې ستراتیژي یو فرصت دی او باید ګټه ورڅخه واخیستل شي. د هیواد جمهور رئیس همدارنګه د هغه د بلنې مننه وکړه او ویې ویل افراطیت او تروریزم د سیمې او نړۍ هیوادونو لپاره جدي خطر دی او د دفع کولو لپاره د واحد ستراتیژۍ له مخې ګډې او جدي مبارزې ته اړتیا ده. له دغو کتنو وروسته جمهور رئیس غني د امریکا متحده ایالاتونو د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ له لوري په برابر شوې مېلمستیا کې ګډون وکړ. د چهارشنبې په سهار جمهور رئیس غني اسیا سوسایټي بنسټ په تالار کې د امنیت او ثبات په اړه ګډونوالو ته هر اړخیزه وینا وکړه او همدارنګه په دې اړه ځینې پوښتنې هم ځواب کړې. په همدغه ورځ له غرمې مخکې جمهور رئیس غني په خپل استوګنځای کې د هند د بهرنۍ چارو وزیرې سوشما سوراج سره وکتل. جمهور رئیس غني هند د افغانستان ښه دوست وباله او همدارنګه له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې د هند د همکاریو د قدردانۍ ترڅنګ د یاد هیواد د بهرنۍ چارو وزیر څخه هیله وکړه چې د ده نیکې هیلې د هند لومړي وزیر ته ورسوي. په دغه کتنه کې دواړو لورو د سیمې د امنیت تروریزم سره د مبارزې او د افغانستان او هند ترمنځ ګډو سوداګریزو اړیکو د لا پراختیا په اړه بحث وکړ او همدارنګه د امریکا نوې ستراتیژي د سیمې د ثبات لپاره ګټوره وبلله. جمهور رئیس غني ویل د حکومت اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله به هند ته د خپل راتلونکي سفر په جریان کې له هندي تاجرانو او پانګوالو سره د سوداګرۍ د فرصتونو د کرنې د ودې بشري پانګونې د اوبو د مدیریت او د هوایي دهلیز د انکشاف په اړه بحث او خبرې وکړي. د هند بهرنۍ چارو وزیر د سیمه‌ییزې اقتصادي همکارۍ په برخه کې د افغانستان حکومت او په ځانګړي ډول د جمهور رئیس هلې ځلې وستایلې او د سیمه‌ییزو اقتصادي همکاریو او زیربنایي پروژو فرصتونه یې د سیمې د ثبات او انکشاف لپاره ګټور وبلل. د هیواد جمهور رئیس امریکا متحده ایالاتونو ته د خپل سفر په 4 ماښام په نیویارک ښار کې د اتلانتیک شورا له لوري د خصوصي شرکتونو مدیرانو سره په برابره شوې غونډه کې ګډون وکړ. په دغه غونډه کې چې د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت مرستیالې د اوپک سازمان استازي افغان تاجر احسان الله بیات او د بیلابیلو هیوادونو پانګوالو تاجرانو پکې ګډون درلود.
جمهور رئیس بهرنیو پانګوالو او تاجرانو ته په افغانستان کې د برېښنا بندونو جوړولو، د تجدید وړ برېښنا د تولید، زیربناوو، کانونو، کرنې او نورو برخو کې د پانګونې او سوداګرۍ د بېلابېلو فرصتونو په اړه معلومات ورکړل. یادو پانګوالو او تاجرانو په افغانستان کې د سوداګرۍ او پانګونې د شته فرصتونو په اړه د بحث پر مهال دغه فرصتونه ګټور وبلل. د استرالیا تاجرانو د کانونو رایستلو او همدارنګه ځینو نورو بېلابېلو برخو کې د پانګونې لیوالتیا وښوده. د اوپک سازمان استازي ویل افغانستان ورته لومړیتوب لري او په بېلابېلو برخو کې د پانګونې د ضمانتونو په اړه به دوی خپل پلان په نږدې راتلونکي کې د افغانستان حکومت سره شریک کړي. جمهور رئیس په افغانستان کې پانګونې ته د دوی د لیوالتیا مننه وکړه او هغوی ته یې ډاډ ورکړ چې د افغانستان حکومت د اقتصادي او سوداګریزې ودې لپاره پانګوالو تاجرانو ته هر ډول اسانتیاوې برابروي. د افغانستان د اسلامي جمهوریت جمهور رئیس محمد اشرف غني د پنجشنبې په سهار په نیویارک ښار کې د امریکا متحده ایالتونو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ سره وکتل. په دغه کتنه کې دواړو مشرانو په افغانستان کې د تروریزم پر ضد د مبارزې، د سولې تامین، اقتصادي ودې او د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو د تمویل، تجهیز، ظرفیتونو او سرښندنو په اړه بحث او خبرې وکړې. ډونالډ ټرمپ ویل دا مهال په افغانستان کې 10 بین المللي تروریستي ډلې فعالیت کوي چې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه په قوت او میړانه د هغوی پر وړاندې جنګیږي. هغه زیاته کړه موږ 100% کې په افغانستان کې د ثبات تامین او د تروریزم پر ضد مبارزې ته ژمن یو. ښاغلي ټرمپ څرګنده کړه د امریکا متحده ایالتونو حکومت او خلک له افغانستان سره هر ډول همکاري او د جنوبي اسیا او افغانستان په اړه د امریکا د اعلان شوی ستراتیژۍ تطبیق ته ژمن دي. د امریکا متحده ایالتونو جمهور رئیس ویل موږ په افغانستان کې د سولې او ثبات د تامین او اقتصادي ودې غوښتونکي یو. هغه زیاته کړه د امریکا متحده ایالات به د افغانستان د پرمختګ او هوساینې لپاره د قانونو په ګډون په بېلابېلو سکتورونو کې اقتصادي همکاري وکړي. نوموړي څرګنده کړه د امریکا متحده ایالات به د افغانستان سره د اقتصادي همکاریو ترڅنګ د نړۍ نور هیوادونه هم په بېلابېلو برخو کې له افغانستان سره مرستو ته وهڅوي. ښاغلي ډونالډ ټرمپ د افغانستان، سیمې او نړۍ د امنیت، ثبات او اقتصادي ودې په موخه د تروریزم پر ضد په ګډه جدي مبارزه او همدارنګه د سیمه ییزه اقتصادي همکاریو په دوام ټینګار وکړ. افغانستان د اسلامي جمهوریت جمهور رئیس د امریکا متحده ایالتونو د نوې ستراتیژۍ له امله له جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ څخه مننه وکړه او د امریکا متحده ایالاتو د حکومت یو تاریخي تصمیم وباله. جمهور رئیس غني ویل د امریکا متحده ایالتونو نوې ستراتیژي د افغانستان او سیمې لپاره دا فرصت برابر کړی چې د امنیت د تامین او تروریزم سره د مبارزې په برخه کې لا جدي اقدامات وشي. د هیواد جمهور رئیس ویل تلپاتې او باعزته سوله د افغانستان د حکومت او خلکو لومړیتوب دی او په دې برخه کې د امریکا متحده ایالتونو د حکومت د دریځ او ملاتړ ستاینه وکړه. محمد اشرف غني په سیمه ییزه اقتصادي همکاریو ټینګار وکړ او په افغانستان کې د شته اقتصادي فرصتونو، طبیعي زیرمو او په بېلابېلو برخو کې د پانګونې د فرصتونو په اړه هغه ته معلومات ورکړل. جمهور رئیس غني وویل د افغانستان حکومت د اقتصادي ودې په موخه د سیمه ییزې اقتصادي همکارۍ، ترانزیت او سوداګرۍ په برخه کې هلې ځلې پیل کړي او په دې برخه کې د بهرنیو پانګونو او همکاریو د جلبولو په موخه هر ډول همکارۍ ته چمتو یو. د هیواد جمهور رئیس د افغانستان د طبیعي منابعو د انکشاف لپاره د امریکا متحده ایالتونو د ملاتړ هرکلی وکړ او ویل د افغانستان اقتصادي انکشاف او هوساینه د افغانستان د قانونو سکتور پراختیا پورې تړلې. له دې سره به موږ په خپلو پښو ودرېږو او د امنیتي لګښتونو له عهدې څخه به ووځو. وروسته جمهور رئیس غني د بهرنیو اړیکو شورا له لوري برابره سوې غونډې ته هر اړخیزه وینا وکړه. په همدغه ورځ ماسپښین مهال جمهور رئیس غني د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریس سره وکتل. د هیواد جمهور رئیس او د ملګرو ملتونو سرمنشي په دغه کتنه کې چې د ملګرو ملتونو سازمان ودانۍ کې ترسره سوه په افغانستان کې د سولې او ثبات، تروریزم سره د مبارزې او سیمه ییزو مسایلو په اړه بحث او خبرې وکړې. جمهور رئیس غني څرګنده کړه چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د اصلاحاتو ارزونه پای ته رسېدلې او د افغانستان حکومت د دغو اصلاحاتو هرکلی او ستاینه کوي. د ملګرو ملتونو سرمنشي په افغانستان کې د سولې بهیر څخه خپل ملاتړ اعلان کړ او زیاته کړه ملګرو ملتونو سازمان به د افغانستان دولت او خلکو سره د دوامدار همکار په توګه پاتې شي.
نوموړي دا هم ویل چې موږ به د اصلاحاتو له لارې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان د بنسټونو ترمنځ همغږي او د دوی کاري موثریت زیات کړو. جمهور رئیس غني د امریکا متحده ایالاتونو ته د سفر په وروستي ماښام په خپل استوګنځای کې له یو شمېر هغو امریکایانو او د دوی له کورنیو سره وکتل چې په افغانستان کې دندې ترسره کړي دي. په واشنګټن کې د امریکا لوی سفیر حمدالله محب جمهور رئیس ته د دغو امریکایانو په اړه د معلوماتو ورکولو پر مهال وویل تقریبا 1 میلیون امریکایانو په بېلابېلو برخو کې په افغانستان کې دندې ترسره کړي چې هغوی د افغانانو له چلن او میلمه پالنې څخه متاثره سوي دي. ښاغلي محب څرګنده کړه هغه امریکایان چې په افغانستان کې دندې ترسره کړي له افغانستان او افغانانو سره ځانګړې مینه لري او ځینې اوس مهال په افغانستان کې د سوداګریزو او نورو فعالیتونو بوخت دي. نوموړي د بیلګې په توګه د هغو امریکایانو یادونه وکړه چې په کابل کې جوړېدونکي کالي او د افغانستان زعفران په امریکا کې پلوري. وروسته ځینو امریکایانو د امریکا خلکو سره د ولسي او عاطفي اړیکو د رامنځته کولو په برخه کې په واشنګټن کې د افغانستان د لوی سفیر هلې ځلې وستایلې او له جمهور رئیس څخه د هغه د مقررۍ له امله مننه وکړه. هغوی همدارنګه افغانستان او افغانانو سره خپلې مینې او لیوالتیا ته په اشارې جمهور رئیس ته وویل موږ د هغې شېبې او ورځې په هیله یو چې ستاسو د هلو ځلو له برکته امن باثباته او پرمختللی افغانستان ووینو. جمهور رئیس غني له دغو امریکایانو او د دوی له کورنیو څخه په افغانستان کې د دندې او خدمت ترسره کولو له امله مننه وکړه او وی ویل زموږ او ستاسو د سرتیرو د قربانیو له برکته به تروریزم له منځه ځي او افغانستان به تلپاتې سولې او ثبات ته رسیږي. جمهور رئیس ویل افغانستان چې د نړیوال ثبات او تروریزم پر وړاندې مبارزه کې په لومړۍ کرښه کې قرار لري نو زموږ او د امریکا سرتیري د افغانستان سیمې او نړۍ د ثبات لپاره په میړانه مبارزه کوي. جمهور رئیس غني له افغانستان سره د دوی له لیوالتیا او دې عمله مننه وکړه چې د افغانستان د لوی سفیر په کړنو او هلو ځلو یې خوښي وښوده. هغه زیاته کړه په واشنګټن کې د افغانستان لوی سفیر ته د مقررۍ پر مهال لارښوونه کړې وه چې د افغانستان د رسمي او سیاسي استازیتوب ترڅنګ د افغانستان او امریکا د خلکو ترمنځ ولسي او عاطفي اړیکې ایجاد کړي.